الحمدلله دغه د افغانستان اسلامي امارت قوي او بهادر ځوانان دلته راغلي دي پاکستانیان مردګوان شاته تښتېدلي دي دغه ځای را پرېښود انشاءالله دغه زمریان مونږ سره شته دعا د خدای پر زور چې دا وطن دا شاه زلمي لري که خدای کول او انشاءالله دا زموږ خپل خاوره دی اټک به ورشکه نیسو پېښور به ورشکه نیسو پنجاب به ورشکه نیسو دوی ته به هغه پخوانی درس ورکوو چې احمدشاه بابا ورکړی و او انشاءالله په فضل د خدای ګردو باندې بس دغه د ملګرو د افغانستان د پاکستان په لومړی کرښه اولنی موټر او زه ورسره پیاده کمانډوي عسکر یم او ټولو خوشمېشتو ته ډاډ او اطمینان ورکوم چې مونږ هېڅکله داسې خلکو ته اجازه نه ورکوو چې زمونږ د افغانستان په خاوره باندې بیا یرغلګر وکړي دغه دی دا هغه مټه ده په یاده چې تاسو وینئ تقریبا د زموږ امارت بیرغ و پاکستانیانو رسلول او موږ راغلي وو هغه خیرنۍ درېیمه مټه هغه څپر چې برېښي هغې ته اوس تښتېدلي دي ښه امنیتي ناست دي موږ ورسره الحمدلله ښه امنیتي ناست شو دغه ده انشاءالله ما جنګ ته ښه مورچه جوړه کړې ده او موټر هم راسره ده دغه ملګري نور هم دي دغه ټانک ده او دا زیرکوش ټانک ده ملګرو انشاءالله ډېر ښه قوي او اطمینان یو انشاءالله دغه ځای به تر نیسو مونږ د ترمخو پنجابیانو ته اجازه نه ورکوو که څنګه ده کري صاحب انشاءالله تعالی او دا ستا زامن دي دلته موږ باندې 240 دولت نه دي توانېدلي چې کامیابه سي دوی خو بیخي را باندې نه کامیابېږي د خدای پر زور ولې چې موږ ایمان ډېر قوي دی بیا خاوره چې دی د ناموس حیثیت لري پر ناموس او پر خاوره موږ خامخا قرباني ورکوو بالکل او دا مار و ملاخ چې دلته تاسې وینئ دا خو هېڅ وخت زموږ ځوانانو زموږ افغانانو په مخ کې ټینګېدی نه شي که دوی غیرت درلودی مسلمانان اوس غورې ورته ویل ټانګان شاته که مخته که دوی ولاړ منطقه اعلان کړ داسې جنګ ورباندې شروع کړو که خدای کول مازدیګر لمونځ به اټک کې کوو او بالکل همداسې خبره ده بس ملګرو ما ډېر افسوس او ارمان زه د پاکستان په کرښه باندې د افغانستان په خاوره باندې د افغانستان له دښمن سره سینه په سینه اوږه په اوږه وجنګېږم دغه د الحمدلله نن هغه ورځ به ما راغلي دغه اول په یاد د پاکستان باډر و هغه چوکۍ چې تاسو وینئ د پاکستاني عسکر چوکۍ پاتې شوې ده ټول تښتېدلي دلته امنیت نیولی مونږ انشاءالله په د یو خړه چانټه او په دې انشاءالله دا ورته تیار یو ټولو خوشمېشتو ته ډاډ او اطمینان ورکوم که مونږ په دې خاوره باندې شهیدان شو بخشش راته کوئ ستاسو د دعا په هیله